صحت دې ښه دی؟ شکر دی حلالي ده. الحمدلله. دا لاسګاډی ستا دی؟ څو روپۍ کار کوې د ورځې؟ نو بس کله 200 کله 300 اوس کارونه خراب شوي دي انډیواله خوند یې نشته دی. او د کانډر کور کې پراته دي وسي دا د هغې سره اخلي خو بس خدای به یادوي. چېرته دی؟ فامیلو کې دا روزانه رفت آمد دې څنګه کېږي؟ روزانه د ویل هم دونه کوو چې 80 روپۍ موږ نه د ورځې که راځي نه 10 روپۍ سره وانهلي او 50 روپۍ زما خپله رفت آمد که راغله او کوم 100-200 روپۍ پاتې هغې باندې بچوله چې والو بس د یو خریداري دې فرض چې سوری شي کله د بل خریداري مثلا ما سره همیشه دا تشویشي چې ته کله ته د ورځې 200 روپۍ پیدا شي یا 200 ته پیدا کړې د کرا او د هر څه نه غیر په دې 200 کې که ته په ښار کې ښه ډوډۍ وخورې یعنې که ته قسم را باندې حق نه لرې که نه که به ما د 2 دانو خجورو نه نه نو زاپه خوړلې زه به ستا باندې یم همدا تشویش ما سره بېګا مې ډوډۍ خوړلې لکه ما چې روژه نیولي دا منې همدا تشویش همیشه اوس که دا وخورې نو اوس ته کور ته چې وړې ځکه هغه کس چې په دې ښار کې کار کوي چې د ورځې 200 روپۍ عاید ولري هغه یو عادي شوررخوت هم دلته خوري نو 80 او 80 روپۍ 80 باندې خلاصېږم نو اوس چې زه دا خورم که نه په خدای په دې 300 روپو م زه ځان نشم مړولی ځکه چې شی پې نه کېږي انډیواله پیسه سپکه شوله په خدای چې 3000 او 300 روپۍ باندې یوه د وړو بوجۍ ده دغسې یو چارک بینډۍ په څو دي وروره په 100 روپۍ در باندې خرڅوي دا یو چارک ټماټر په 50 روپۍ دي خبر ته دې غوږ دی معامله بیخي خرابه ده نو الله رحم وکړي نو الله هم ساتي نو بس الله ته هیله لرو څو بچو سرپرستي در تر غاړه ده یاره اوس په 8 کسه کور ټول د 8 کسو ټول هغه ته کې ټول خوراکه دي نو بس نور خو څوک نشته دی ورونه پخوا دا 10 کاله کې بل شوي خو په خپله ته به شی راوړي هغه روژه کې کوم زکات مکات راوړي کوم 2-3 روپۍ هغه دی که نه دی نه وړي بس الله ته نصیب دا وایم چې کله چې ته د غرمې ډوډۍ ونه خورې څنګه کله چې کار وکړې یاره بس الله مهربانه هډوکي دې راووتل هډوکي همدا غوښې مخکې داسې نه وې کومې تفاضله ویلې دا تناب ستا حالت نه دی هر هغه څوک چې په دې ښار کې مشکل لري راځي کار کوي هغه د ورځې 2-2.5 نورمال دلته عاید همدومره وي روزانه یو څوک کار کوي 2-2.5 بیخي داسې ورځ راشي چې یقین وکړه چې موږ په دې باندې 1.5 روپۍ مو نه کړو ځکه دا شیطاني ټکه ده او که برابر شو 200-300 روپۍ کېږي خو چې برابر نه شي وروره ګرځې به ستا او زما سترګو ته به ګورې چې اوس ما غوټه وړې که نه وړې هغه به یې په زړی ښه ودې ته وبه وایې که نه وایي ځای مړه تاسو خو ټول غولی یاست یو شي خبره خو کوي که نه یو شی خو وایي دا خبره ده او چې زړی ښه غوټه د معنوي څه کوم 50 یا لسګون یا شلګون اولادونه یې تاسې څه وایي اوس مې بله ورځ یو واړه شاندي مالې یاره په دې خو چې مې زیپم کولو که نه خو دې باندې دا مکتب مې دی ویم چې په هر شاندي مې دی اول خو به د قرآن شریف ختم کړي او بیا د هغې نه بعد مې دی چې مکتب ونه وي چې په یو شانې مې دی پرېنږدي خدای مې یو څنګه سودا هم درته راوړې د ارشاد ساحل نه خبر تسلیم کو تیار لاسګاډی لري ځان ته مې ورسېږي